چې د اختر سبا رڼا خورېده، کونډه خالي کټوۍ ته بیا جړېده. سترګې نیولې ستا د کور په طرف، غوږ ولالیه ستا د شور په طرف. غوښه راوړي شئ په قلاره بچو، ما تنګوئ څه له بې پلاره بچو، ما تنګوئ څه له بې پلاره بچو. سلامونه، نیک هیلې او احترامات مې ومنئ ملګرو په دغه هیله، په دغه تمه چې روغ جوړ او ژوند ته به تازئ. ملګرو د پرون نه راایسته ډېر ملګري په میسنجر باندې په واټساپ په لاره باندې چې د کوم پیغامونه رالیږي هغو ته او ټولې امت مسلمه ته د لوی اختر ډېر ډېر مبارکي وایم. الله دې وکړي چې دغه اختر زموږ او ستاسو دپاره د امن، د مینې، د خوشحالۍ او د سوکالۍ یوه ذریعه وګرځي. ملګرو یو وړوکی شان پیغام ټولو مسلمانانو ته چې دغه اختر په خوشحالۍ کې ځان سره د چم ګاونډ غریبانان او یتیمانان د ځان سره وخندوئ او د ځان سره په دغه خوشحالۍ کې شریک کړئ. تاسو چې کومې قربانۍ کوئ نو هغه هم دغه یتیمانانو او غریبانانو باندې تقسیم کړئ، ځکه چې د دغو حق کیږي، د دغو په موږ باندې حق دی. الله تعالی وایي تاسو په ځمکه خلکو باندې رحم وکئ، زه به په تاسو باندې رحم وکړم. ملګرو نو پکار دی چې مونږ د دنیا په خلکو باندې او د دنیا په غریبانانو باندې د هغه الله تعالی په هغو باندې هغه ورځې راوستي دي چې په هغو باندې مونږ خفه شو، الله تعالی به په مونږ باندې خفه شي. نو یو ځلې بیا هم دغه ټولو ملګرو ته د اختر مبارکي وایم چې کومو ملګرو ته په واټساپ باندې میسیج یا په میسنجر باندې جواب میلاو نشي نو بخښنه غواړم. نو دغه ویډیو مې دغې دپاره جوړه کړه چې دغه ملګرو ته زما دغه پیغام په اسانۍ باندې ورسي. چرته چې ښاد آباد بریالي اوسئ. ما په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ. د لوی الله په امان.